هم نه در سره ګورم به ډېرو قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی ګوره یوه خبره زه تاسو ته کوم مجاهد صاحب خبره داسې ده دا زمونږ ځینې ورونه چې دي که نه بیچارهګان کراچۍ ته کیني ځینې مستریان دي ځینې پکې هلکه نوره مزدوري کوي که نه دی بیچارهګان چې کور ته راځي دا هندي سریالونه ګوري که نه لا پسې ستړي شي موږ دغه شو یې دې دپاره جوړه کړې که نه چې یو ساعت له خپلو بچو سره کیني او دغه شو وګوري وخاندي سبا داسې ټایټ له خوبه پاسېږي او بیا کار وکوي همداسې ده که نه نو چکچک خو په کار ده واجانو څه خبره ده دا تا باندې څه شوي دي ښځې وهلی په کفګیر یم اخا څه در باندې کړي دي ولې شرمېږې ماته ووایه حالونه ژاړمه ښځه مې ډېره ده مکاره څه در باندې کړي دي په مخ مې وګوره نکاره او څه در باندې کړي دي چې په غوسه شي راته وچیچي غاښونه ژاړمه ښځې وهلی په کفګیر یم څه در باندې کړي دي ولې شرمېږې ماته ووایه حالونه ژاړمه د کور کارونه ټول په ما کړي څه در باندې کړي دي کله جارو هم را خطا کړي څه در باندې کړي دي پرون ماښام یې په جارو وهلی ومه ژاړمه ښځې وهلی په کفګیر یم څه در باندې کړي دي ولې شرمېږې ماته ووایه حالونه ژاړمه اصل صاحب د پلار او مور نه یې جدا کړم څه در باندې کړي دي په ټول عالم کې یې رسوا کړم څه در باندې کړي دي د خدای خاطر وکړه چې خلاص مې کا غمونه او ژاړمه ښځې وهلی په کفګیر یم څه در باندې کړي دي ولې شرمېږې ماته ووایه حالونه ژاړمه ښځې وهلی په کفګیر یم ډېرې ښه کړي دي غلط شوم څنګه هغې کړي دي ښځې وهلی په کفګیر یم څه در باندې کړي دي ولې شرمېږې ماته ووایه حالونه ژاړمه بس کوه ورونه بس مجاهد صاحب دی بیچاره دغه دوه ښځو ډېر په تنګ کړی ده دې خلکو ته د څه وینا ده چې څه باید یې وکړي دوه ښځې وکړي که درې ښځې وکړي زه څه وینا وکړم خلک په خپل سترګو ولیده چې دی څه حالت دی دغه ورته تجربه ده ټولو ته که غواړي چې دغسې حالت وي نو دوه یې درې کړي درې یې څلور کړي د دې نه بدتر کېږي چې زمونږ مشر صاحب هلته ناست ده وایي چې هلته کښېنه خو زه په ناسته ولاکه ښه ښکارېږم هغه څه وایي ولاکه په ولاړ یم ښه ښکاري ښه وروستۍ هیله دې څه ده خب در این شک نیست که هر افغان آرزویش همی است که دیگه فیر تفنگ صدای انتحار انفجار آواز هیچ مادری را به سوگ اطفالش یا یتیمایش نشنوه من هم آرزو دارم که روز فرا برسه همین قسمی که شما با این برنامه زیبایتان توانستین یک مقدار لبخند در لبهای هموطنهای عزیز ما بیارین که این کار ساده و کار هر کس نیست واقعا جای افتخار و ابتکار است بر شما من براتون تبریک هم میگم آرزو دارم روز فرا برسه که افغانستان ما در جایگاهی که هر افغان آرزویی را داره قرار بگیره و ما افتخار کنیم
و بیرق افغانستان در دست ما باشه و به جهانیان نشان بدیم. اون قسمی که فوتبال ما نشان داد و کرکت ما نشان داد، هر افغان در هر کشور بره و یک افتخار به وطنش کمایی کنه.